بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو څو ورځې مخکې د امریکې په ښار نیویارک کې یو تقریب او په هغه تقریب کې د څلېرویشتو کالو یو ځوان د 51 کالو په یو بوډا باندې حمله وکړه. دا بوډا چې په چا باندې حمله وکړې شوه د ده نوم دی سلمان رشدي. نو کیدای شي تاسو دا نوم اورېدلی هم وي سلمان رشدي، که نه یې اورېدلی نه. سلمان رشدي یو متنازعه شخصیت دی چې دی خو برطانوي مصنف و، خو څه داسې کتابونه یې لیکلي دي او په هغې کې هغه یو بیا داسې دی چې شیطاني ایتونه یې نوم دی، سټینک ورسز. هغه داسې کتاب دی چې هغه ډېر متنازعه دی. نو د دې سلمان رشدي د دې د کتابونو او د دغه کتاب باره کې یو څو خبرې کوو، را سره اوسئ. ګورئ سلمان رشدي په هغه کال باندې پیدا شو، په کوم کال باندې چې هندوستان او پاکستان ته انګریز ازادي ورکړه، او دی هم په دې هندوستان کې ممبئی ښار کې پیدا شوی و، مسلمان خاندان کې پیدا شوی و، مسلم فیملی کې. خو ډېر وړوکوالي کې د سکول په زمانه کې دی برطانیې ته شفټ شو او د سکول هم په برطانیه کې ووی. نو یو کې نیشنل شو، دلته سټیزنشپ یې واغوسته او ورسره بیا اسلام پرېښود او بل مذهب ته واړېدو. لږ وخت دپاره یې ایز اکټر هم کار کړی. نو ناول یې بیا لیکلي لوی لوی اوږدې ناولې. نو په دې ناولو کې د په 1988 کې 1988 کې یو ناول لیکه چې د هغې نوم و سټینک ورسز، شیطاني ایتونه. په دغې شیطاني ایتونو کې د قرآن مجید څه ایتونه وو، هغې ته شیطاني ایتونه ووې. د محمد صلی الله علیه وسلم په اړه باندې داسې خبرې وکړې چې نه وې په کار. هلته لکه هغې ناول ته ډېر پاپولرټي میلاو شوه او هغه د دغه کتاب چې و نو هغه بیسټ سیلینګ بکس کې راغی، د به ډېرې وړونه واغستل. نو هلته خو ده داد واغستو. خو دلته په ایشیا کې او په مسلم ورلډ کې په اسلامي دنیا کې د ده خلاف لوی مظاهرې وشوې. داسې مظاهرې پکې وشوې چې په ډېرو ملکونو کې سره د پاکستان په اسلام آباد کې په مظاهره کې 15 کسان مړه شو. نو مظاهرو کې خلک هم مړه شو او د ټولو نه ډومبې چې کوم ملک چې د ده کتاب باندې بین لګولی و هغه هندوستان او انډیا و. راجیو ګاندي وزیر اعظم و او هغه ته چې د مظاهرو او په انډیا کې هم مظاهره وشوه، نو هغوی د دې حل دا دی چې په دې کتاب به بین ولګو نو مظاهرې به ودرېږي. پاکستان هم په بین ولګو، ایران د ټولو نه غټ قدم پورته کو او آیت الله خمیني لا ژوندی و، نو هغه رهبري و د ایران او هغه فتوا جاري کړه د سلمان رشدي د قتل او د ده په سر باندې انعام کېښود که چا دا سړی قتل کړه نو زه به دومره انعام ورکوم. نو انعام یې پرې کېښود. اگر چې یورپین کنټریز چې وو هغوی ایران سره په دې باندې د څه وخت لپاره سفارتي تعلقات منقطع کړل او په دغه زمانه کې د چې برطانیې کې دننه د ده کتابونه اوس وزولی شو او غټه مظاهره مسلمانانو وکړه. نو برطانیې حکومت چې دا ریلایز کړه چې دې سړي ته اوس ډېره خطره ده، نو 10 کالو پورې دی روپو شو، پټ و بالکل. 10 کاله ژوند یې داسې تېر کړی دی او دی د برطانیې د پولیس په سکیورټي کې و. 10 کاله پس بیا داسې ورو راښکاره شو. نو دی خو په ده باندې څو پیرې د نه قاتلانه حملې وشوې خو دی پکې بچ شو. نو ده باندې قاتلانه حملې خو ناکامه شوې، خو په جاپان کې چې کوم سړی و او هغه د ده دا سټینک ورسز ټرانسلیټ کړ جاپانۍ ژبې ته، نو هغه باندې هغه یو ورځ په هاسټل کې چې کوم دی نو مړه پروت و. دغه شان ایټالین چې یو او هغه دا کتاب ترجمه کړی و، نو هغه باندې هم حمله شوې وه، اګر چې هغه پکې مړ شوی نه و خو زخمي شوی. نو چې کله دی د روپوشای نه دغه شو نو بیا څه وخت پس د امریکې ته شفټ شو. نو 2007 کې ولا هغوی د دې خپل رایټنګ سرویسز چې کوم دي د دې د وجې نه نایټ خطاب هم ورکو او دا اوس څو ورځې مخکې په نیویارک کې په تقریب کې په ده باندې ډکه د 40 کاله ځوان چې ونه د حمله وکړه او دی په چاقو باندې څو غزاره وو. نو د هغې د وجې نه دی په وینټیلیټر باندې بیا پروت و او هغوی خو وی چې ډېر خراب دی، خو اوس د ډاکټرانو نوي رپورټ مطابق د خطرې نه بهر دی. نو دا سلمان رشدي د دې ژوند په اړه باندې یو څو خبرې دي. د دې کتاب کې دننه څه دي، څه قابل اعتراض دي، اج به بله ویډیو کې شي چېرته. نو که ویډیو خوښه شوي نو نور ملګرو سره یې شیر کوئ. د داسې ویډیوز لپاره زموږ چینل ګورئ. ډېره مننه.